په کیپکټ کې به خپل وایس څنګه چینج کوو، یعنې د چا ویډیو وي یا زموږ خپل ویډیو په هغې کې موږ د هغې وایس چینج کول غواړو، یعنې د هغې اواز چینج کول غواړو، نو په کیپکټ کې به خپل اواز څنګه چینج کوو. نو ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو لازمي وګورئ، ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ پیج سره ضرور لایک او فالو کړئ. که زموږ ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. هسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي. چینج وایس یعنې کیپکټ کې موږ خپل ویډیو څنګه، یعنې د هغې اواز څنګه تبدیل کولی شو، یعنې بدلولی شو. نو فرسټ اف آل به تاسو خپل موبایل کې کیپکټ اوپن کړئ. چې کله کیپکټ اوپن کو بره درته ښکاري نیو پروجیکټ، په دې باندې به کلیک کړئ. چې په دې باندې کله کلیک کو دې نه به تاسو یو ویډیو راوالی، ویډیو راواست په ایډ باندې به کلیک کړئ. چې په ایډ باندې کله کلیک کو بیا به دلته په دې ویډیو باندې په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې په دې باندې کله کلیک کو دې نه بعد به دې پهله راشئ، دې پهله رالی په دې اډیو ایکسټریسټ اډیو باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې باندې تاسو کله کلیک کو دې نه بعد تاسو ته دلته ساوند راواغستو، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې په دې کله کلیک کو بیا به درته لاندې ښکاري وایس افیکټ ورته لیکلی، په دې باندې تاسو کلیک کړئ. چې په دې کله کلیک کو تاسو لږ انتظار وکړئ. دلته تاسو له مختلف ساوندونه راواغسته، د اوریجنل ساوند تاسو ته مونږ اورو، بیا چې کوم اواز یې تبدیل کېږي چینج کېږي هغه اواز هم تاسو ته مونږ اورو. نو د دې اوریجنل ساوند چې دی اوریجنل ساوند دی، اوس دې له مونږ دا وایس چینج کول غواړو. نو دا د فرسټ نمبر به تاسو کلیک کړئ. داسې په دې پله مختلف ساوندونه په دې کې پراته دي. ایکو کوس تاسو په هر یو باندې کلیک کول غواړئ نو په هغه شانتې اواز تاسو چینج کوئ. اوریجنل ساوند هم تاسو اورئ. اوس موږ دا اواز چینج کوو، نو دا اواز هم تاسو اورېدی شئ. همدغه شانتې تاسو خپل د کوم ویډیو ساوند چې تاسو تبدیل کولی یعنې چینج کولی شئ. نو دغه طریقو تاسو ته موږ وښوله. شاید دا ویډیو ستاسو ډېره خوښ شوي، نو خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ. داسې مزید ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته په ټایم میلاویږي. نو موږ له راکړه اجازت پر هر نوه ویډیو کې میلاویږو. الله په امان.